बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो जेम सलमान शाह तासो गोरे पश्तो नॉलेज फैक्ट्री मलगरो दनन पर वीडियो के बाद तास्ता पर दुनिया के मौजूद अजीब पुलुनु बारे के वायम दासी पुलुना चे तासो बहरान की लंकावी स्काई ब्रिज मलगरो दा पुल पर मलेशिया के मौजूद दे। दा पुल द सतह समंदर ना पर 2000 फुटा उचतवाली द गुरुनु पर मेंस के जोड़ करे शवे दे। द देश मार द दुनिया पर उचतु पुलुनु की دا पुल 400 फुट उगद ول شپږ فوټه نه هم کم پلن دی ځکه په دې ګرځیدل د یو ایڈونچر نه کم نه دي. خلک د ډیر لری لری نه ملیشیا ته د دې پل کتو د پاره راځي. دی رولینګ برج ملګرو دا برج په لندن کې دی. دا د انجینیرینګ یو شاهکار دی. دا په 2004 کې جوړ کړی شوی. دا پل راغون شي او د ټایر شکل ته جوړ شي او کله چې پکار شي نو بیا کولاو کړی شي. د دې 12 میټر پل پایده دا چې کله هم کشتۍ د غزای نه تیریږي نو دا پل راغون کړی شي. دا پل په یو نیر جوړ کړی شوی دی او په ټوله دنیا کې ډیر مشهور دی. دی ډیول برج دا په جرمني کې موجود یو داسې پل دی کم چې د لری نه د یو رنګ په شان ښکاري ځکه چې د دې سورې لاندې په اوبو کې ښکاري او دغه سي دا پل ډیر خيسته منظر پیش کوي. دا پل ډیر پخوا د دې کلی خلکو جوړ کړو. د ته ډیول برج ځکه ویل کیږي چې په دې باندې ګرځیدل ډیر زیات خطرناک او ډیر خلک د دینه لاندې اوبو ته غورځیدل دي. ځکه د دې پل باره کې مشهور شوی چې دا پل شیطان جوړ کړی دی. 160 کاله زوړ دی پل کتو د پاره خلک حسم د دې کلی مخه کوي. هانګ یاګو گلاس برج دا د شیشې نه جوړ یو عجیب پل دی کم چې په چاینا کې موجود دی. دا پل د دنګ غرونو په مینس کې جوړ کړی شوی دی. په دې پل چې تاسو روان یې نو تاسو ته به داسې ښکاري لکه چې په هوا کې روان یې ځکه ډیر خلک په دې د ګرځېدو نه یریږي. د پل د مزې خبره دا چې دا پل د شیشې نه جوړ شوی دی او دې کې د شیشې پینلز لګېدلي دي او دغه پینلز داسې منظر پیش کوي لکه چې مات شي. د 1000 نه هم زیاتو پینلونو جوړ دی پل باندې ګرځېدو د پاره خلک د ډیر لری لری نه راځي. ملګرو په ویتنام کې داسې یو پل موجود دی کم چې په ټوله دنیا کې مشهور دی. دا پل د کاڼي جوړ دوه غټو لاسونو نیولې دی. د دې پل نوم ګولډن برج دی. په غرونو کې جوړ دا پل ښه کافي اوچت دی. دا حیرت انگیز پل خلک د لری لری نه د ویتنام د علاقې ته پراتلو مجبور کوي. ملګرو په چاینا کې د غرونو په مینس کې جوړ کړی شوی نیشنل پارک موجود دی. د دې پارک د ټولو نه حیرت انگیز چیز د غرونو سره جوړه د لار ده. دې ته تاسو پل هم ویلې شي. دا د لرګي جوړه وړه شان لار ده. په کم چې کمزوري زړه والا خلک نشي تللی او کم خلک چې په دې لار ځي نو هغه د غر سره ځان وتړي ولې چې په دې ورکوټ لار تلل ډیر خطرناک دي. بهرحال دا ځای د ایڈونچر شوقین خلکو د پاره ډیر مشهور دی. هینګ زاو بے برج ملګرو د دې پل د پلین په جوړولو صرف 10 کاله لګیدلی وو ځکه چې دا پل بالکل په سمندر کې جوړ شوی دی او دا 22 میله اوږد دی. دا د چاینا 2 ښارونه یوځای کوي. دا په دنیا کې په سمندر کې جوړ د ټولو نه اوږد پل دی نو ځکه په دې دومره ډیر ټایم لګیدلی و. دا پل په 2008 کې کولاو کړی شوی او دې ته هم د انجینیرینګ یو شاهکار ویلې کیږي. ملګرو کو ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر لازمی کوئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. د خپل ځان او چار چاپیره خلکو ډیر خیال ساتئ. سلمان شاه لور کې اجازه. تعالی پامان.